که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. د که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځم په ټکسټ لینت باندې تاسو ته کار کوم چې ټکسټ لینت څه کوي. مثال ته دا سلیکټ کوم او ورته وایم چې الټ کیبورډ کې الټ د زور لاندې نیسم ډي او ال. مثال دلته تیار شارټکټ مې دلته پاس لیکلی الټ پلس ډي پلس ال. دلته نیسم ټکسټ لینت. ټکسټ لینت ورته وایم چې مساوي د څو سره. مثال حتمي بعض وخت کې تاسو مثال لاس کاراکټر یو سل کې داخلوي یا مثال ورته چې دا نمبر د تلیفون نمبر باید شوي لاس کاراکټر وي. مثال ورته چې 914 او 855 990 او مثال 9 انټر کا. مثال دا سو کاراکټر دی. اوس بلته یو لینت فنکشن باندې کار وکړو چې مثال د دې لینت څومره ده. لینت مثال د دې څومره ده. اوس ورته وایم چې اول ورته وایم مساوي لینت دا سلیکټ کوم ورته وایم چې دا څومره د دې لینت دی لاس کاراکټر. که زه دا کم د دې نه کنه مثال یو تنه لري کم دا بس نه مني میسج بدل کی چې مثال ته دا دغه د نمبر د دې نه کم نه مني. دا د ویلیډیشن رول چې کوم سیټ شوی دغه خلاف دی. زه ورته وایم چې ری ټرای. مثال یا ورته چې کانسل بیرته ګور دا یو راغی چې شمه کم کار مې کړو هغه لري شو. اوس هم دا بیا سلیکټ کوم دلته راځم ورته چې ډاټا ویلیډیشن. په ډاټا ویلیډیشن کې ورته چې باید کم وخت کې مثال بعد شي نه چې دغه لینت باید مشخص کړي چې مثال دغه شی په اړه معلومات راکړه. مثال د 100 کاراکټر نه باید زیات وي. مثال د 100 کاراکټر نه باید زیات یا د 200 کاراکټر نه زیات. مثال دا تاسو کولای شئ یا زه ورته چې د دلته لیکم ورته چې د 15 نه باید زیات وي. 15 کاراکټر نه تاسو کولای شئ 1500 ورکړئ په دې شکل سره. 15 نه باید زیات وي. که زه ورته کوم چې زکی ګوره زکی به مثال میسج راکړي چې زکی صحیح نه دی. مثال 15 کاراکټر هم غوړو کنه ورته چې زکی یوسف زه بس دا به او منی یعنی 15 کاراکټر نه باید زیات وي. مثال تاسو کولای شئ بیټوین ورته ورکړئ چې مثال بیټوین د دې کاراکټر ترمنځ وي. مثال زه تر ازم ورته ما الټ نیسم په کیبورډ کې او ډي ال. مثال ډي ال وهم مثال ورته چې بیټوین. مثال بیټوین یا ناٹ بیټوین. مثال 15 نه تر یو لس په منځ کې. مثال د دې اوکي 15 جیګ وي او دا یو لس ترمنځ وي. مثال زل تر ادم ورته چې دوا دا کاراکټر کوم دا نه مني. مثال ورته چې مثال دې سره یو 2 اضافه کوم وبه مني یا ول شو کبل 2 اضافه کوم دا نه مني ځکه چې د دینه دا نه دغه یو څه تم چې ټرای بیا برتم دې دغه ترازی مثال باید یو ولس وي. دا تر یو تن دوه تن پاکم انټر کوم بس دا به ومني چې یو ولس کاراکټر ما ورته مینیمم څو ویلو مثال چې هغه 15 ویلو ماکسیمم ورته څو ویل یو ولس. تاسو کولای شئ د خپل اهداف بیلابیل اهداف لپاره او کاروي ځکه چې دا مثال تاسو کېدای شي خو دلته تاسو ما خو چې مثال څنګه تاسو یو 2 3 مثال ما د دې لپاره درپښ تاسو پوه شئ چې مثال د دې په هدف باندې پوه شئ. نور تاسو کولای شئ چې مثال څنګه د خپل ځان لپاره په دفتر یا په نور ځای کې وکاروي. دا ټکسټ لینت. اوس مثال دا رنگ ورته کوم ورته چې د ترشه ورته چې هم کې فارمټ پوینټر نیسم او به دې تر رنگ ورته چې دا هم خلاص نو راتلونکي دربه په کسټم باندې وي. مننه چې تر دې دمه زما سره وي. یو کمنټ چې تاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوې زده کړې وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریک کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې تر څو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.